او زما محترم و مشران و کشران، دا الله مهربانی دا دانگو خار باشندگان علم سرا علماء سرا مسائل سرا مانوس او واقف خلق ماکو خبره نولس سترګې غنو. عزیزانو، یو خبر استاسو مخ کې ډېر لګوندې وخت کې عرض کول دي. الله دې وکړي چې زه په تاسو پوه کړی شم او مخکې د خدمت کولو توفیق په خدای تاسو مونږ ټولو ته نصیب وفرمایي. آمین. عزیزانو، زمونږ په دې ملک کې فتنې ډېرې دي، فسادونه ډېر دي، د دین په رنګ کې مختلف قسم فتنې دي. یو بلا اوس نوې اوبراویږي لګیا دی، هغه دا چې دا د قبر عذاب چې دی دا د مليانو ډکوسله ده. اذا وجد فتلاشا، یو شی موجود شي هغه بیا په خپل ختم شي. مرګ نه رستو قبر دی او عذاب دی او پختنی دی او منکر نکیر دی او دوزخ دی او جنت دی. دا کیسې زمون عقل کې نه راځي. دا یو فتنه هم د پرویزیت پشان لګیا دا لکه شنئی او زمونږ د زمانه دا نوجوان طبقه چې دا ورسره هم لبیک आवाज کوي او څه زمانہ سکه چې سمیاشته زیات نه زیات کال پس به وګورئ ټول فرنټیر باندې بهایي شي. هغه ورځ زه ورپسې لاړم، یو جلسه خو مې هلته وکړه او بیا مې هم خیال دی چې ورپسې بیا هم ځم، خو تاسو په یو ټکي پوهوم. هغه ټکی دا دی چې په کوم طرف سیلاب را رواني نو د عقل تقاضا دا ده چې عقل ته د وړاندې نه بند ورته ووایي. نو د انګو خار کې مې د دې مسلې چېړلو غرض دا دی چې انګو کې هم مرتبان خدای کنه په کې هر قسم اچار شته. نو دې وجې نه وړاندې نه ورته پوهوم چې وہی کھریاں کہ نہیں باتاں سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار روی منگنا وہی شفاعتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تورو شرع دی بندی چوڑان دے نورتا تیار ہے. عزیزانو، د خدای په دې ټول کائنات کې اول نمبر رښتینی خدای دی او دویم نمبر رښتینی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات نه څوک و نه به پیدا شي. د قرآن کریم په حقانیت دلیل چې دا د خدای کتاب دی
باغی دلیل ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او سورلس وکال رستو اوس په دلیل حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو قرآن او حدیث صرف د وحی جلی او د وحی خفی فرق دی. قرآن چې څنګه د خدای کلام دی داسې حدیث هم د خدای کلام. اوس حدیث په قرآن باندې گواه دی چې دا د خدای کلام دی او قرآن په حدیث باندې گواه دی چې دا د خدای کلام. ما په خبره پوهیږئ؟ قرآن ثابت کړي حدیث ته چې دا قرآن د خدای کلام دی او حدیث ثابت کړي قرآن دی چې دا حدیث د خدای کلام. تاسو پوه شئ؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله فرمایي چې یو خبره پیغمبر د ځان نه دا کړی د چې څه ویلي دي دا د خدای خبرې دي او په ژبه ده. اردو ترجمه دا ده اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں. کلام د خدای دی په ژبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. واما بنعمت ربک فحدث. تاسو خیال راغی نو قرآن کریم گواه دی په دې خبره چې حدیث هم د خدای کلام. عزیزانو هر کله چې قرآن او حدیث دواړه د خدای کلام. اوس په حدیث کې اقسام. حدیث یا القاء ده یا الهام ده یا وحی ده یا د هاتف آواز ده یا خوب د پیغمبر ده. عزیزانو خوب د پیغمبر چې ده دا هم وحی. یو ستاو زما خوب ده، یو د اولیاء او بزرگانو خوب دی، یو د پیغمبرانو خوب. د پیغمبر خوب 14 سنې د الله د طرف نه وحی. د اولیاء او بزرگانو خوب اکثر رښتیا کله غلط وي. ستاو زما خو د ورځې چې څه مردارۍ وګوره د شپې خوب کې. تاسو خیال راغی د پیغمبر خوب چې دی او وحی وي باغی کی احتمال د کذب یا د غلطی بالکل نه. پیغمبر خوب ولید. ما په خبره پوه شوي ټول چې د پیغمبر خوب دا څه شی وي؟ دا وحی من الله. پیغمبر خوب ولیدو د قبر متعلق. صحابو نه سحر تپوس کوي چاله کا بیگا تاسو څه خوب لیدلې چې زه تعبیر وکم. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا خو مونږ څه خوب نه دی. وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدل. یو دوه کسراله زید لاسونو نونی و مو روان کړ. چې روان کړم سګورم چې یو سړی ناشته او یو ورته ولاړ دی. د ولار پلاس کې د اور انبوري د اور پلاسونه د دې ناس د خپلې ته ورچی د خپل ولا وشلې بیا ورشي بیا وشلې بیا ورشي بیا ورشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو کو چې دا څوک دی چې په دې قهر گرفتار و یغیرا ته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا. وی چې مخکې لاړم یو سړی په ډډه پروت دی بل سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ لاس کې یو غټ کاڼی دی او د دې پروت دی سر ته را پریدي سر دانه دانش. بیا چې کاڼی راوچت کی دا سر ورته بیا جوړ شوی بیا ورته را پریدي بیا دانه دانش. حضور علیہ السلام فرمایي ما وی چې دا څوک دی؟ وی چې لګ مخکې
چې مخکې لاړم یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې یا رب دا څوک دي وی چې لږ نور مخکې دی چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تلاو دی پکې ګن وینې زوې دا پرتی دي یو سړی پکې غوپې وای هر طرف نه چې د وتو اراده وکي اخوانه کان راشي دې په دې خلو لګي بیا پکې ورو حضور علیہ السلام فرمایي ما دا څوک دی وی چې نور مخکې ده یا دواړه مې د لاس نه ونیوه چې دا تاسو څوک یې او دا سم راته وخوده وی چې یو راته وی چې یا رسول الله انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام وکیدا کم سړی چې سر پکانی ماته دا او جوړې ده یا رسول الله دا بستا په امت کې هغه سړی دی چې قران ویلې یو عمل پې نه کوي قران لستی او عمل پې نه کوي نو دا سړی به د مرګ نه وروسته په قبر کې په دې قهر تر قیامت پورې گرفتار بیا ورته حضور فرمایي چې دا خلای پامبورو شلیدا او د اور امبوري وي دا څوک و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې چا په دې خله به دوه مسلمانان جنگول شیطانت به کولو شرارت به کولو د خیر خبره به نه کوله دوه به په جنگ کو د به تماشا کول د یو خبره به یو لوړاو د بل به بل لوړاو د یو به یو لوړاو د بل به سچ زمون عادت دی نو دا خبرې کولو والا چې مرشي نو د قبر کې به تر قیامت پورې د دخله د اور پامبورو شلیږي بیا به جوړیږي شلیږي بیا الله دې امان آمین حضور فرمان چې دا د وینې او د زوی په تلاو کې چې پروت تاسو کو و یا رسول الله دا سودخور دی کم سړی چې سود کوي په سود پیسې ور کوي غاڼې کوي غاڼه کورونه علي غاڼې زمکه علي بیا داغه حاصلات خوري د سود د زکات پیسې خوري لکه د حکومت چې د سود زکات رئیسته او مونږ ورته دواګانې کوي چې اللهم بارک دا خالص سود نو دا سودخور چې مرشي تر قیامت پورې به قبر د وینې او د زوی تلو دا د اور په تنور کې چې خزي او سړی ګډ وډ پراتو دا سو جبرائیل علیہ السلام ورته و یا رسول الله دا هغه خزي وي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې بګرځي او دا سړی هغه سړی دی چې خپل خزي وی او پردو خزو پسې بګرځي نو کوم سړی چې خپل خزه وی او پردې خزي پسې ګرځي او کومه خزه چې خپل میړی وی او د نورو سړو بویونه اخلي لکه پاکستان ته ډک دی دا خزي او دا سړی به د دې قبر به د اور تنوري تر قیامت دا خوبو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزان ما تاسو ته وی چې خوب آیا دلیل کې دیش عزیزانو خوب دلیل ستاو زمانه شي کې دی خوب دلیل د پیغمبر کې دی ځکه چې وحی خبره پوهیږي اوس د پیغمبر خوب وحی وی
او د پیغمبر خوب شپاره سنی رښتیاي په دې څه دلیل دی په دې دلیل دی د خدای قرآن تاسو خبره لګه ګرانه ده خو په پوهیږي به امید دی ها پوهیږي تاسو خو زمونږ د تقریرونه زیرو بم درته قطع نکوم کمړه شي دا مسلې دي دا وورینن زیرو بمونه پرېدی ها انشتا دا ضروری خبره ووري او دا ستکې په دیړې ولیکي ما یو شعر درته وړاندې وی چې خریا کې نه باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار چی تیارے را لیا او خیار نوی سیلاب در باندې راتلو په خور کې اوده پروت وي خو بیړي دی غر کا شو سیلاب راغی ورته ویخ مې نو ځان به بچ کې عزیزانو دا د اخر زمانه فتنې دی حدیث کې راغلی دی چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیت تبته لری منډه را فتنه به ځان تراکای نو داوی سیلاب چې په وطن راشي د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه چې په کور راشي د ځان خیر غواړه نن د اخر زمانه فتنه د هر چا په کور نه نوتی تاسو وګورئ د ټي وی نه لویه فتنه شته ستا د پاکستان تعلیمی دنیا جنازه وتا تعلیم د لاړو تباشو الکان د ماخام نوار لتر یولسو بجو پورې د ټي وی ډرامو ته ناستی کا به سټډیګانې کوي د دې الکانو کور د پلار او د نیکم وران دی ورپسې برکتی بل شه وی سی آر زمون امیر المومنین ته کسٹم ډیوټیم لري کړه چې دا د رحمت شعر چې دا خلک خو ګوري تاسو خیال راغی ورپسې دا په ملک بد جمیش پا د رحمت شپه خلقو به تازه او د سونو کې چې د جمیش په د چې پاو دس کې ودرشم نن په پاکستان کې چې د جمیش په څومره د لعنت شپه د دومره بل شپه نه تمام دم توبونه تمام کنجر توبونه تمام رسالتونه د جمعې په شپه کې تمام زناګانې د جمعې په شپه کې مالک دا ولی دا زکا چې هر گناہ ہے کہ کنی در شب یدینا بکن ہر گناہ ہے کہ کنی در شب یدینا بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باش و یرا گناہ چی که د جمعه پشپای کوا چې کم از کم د دوزخیانو صدر ہوئے کنا تاسو خیال راغی دوزخیانو صدر ہوئے کنا دستا په ملک د جمعې شپه د دنیا ډمې پکې ګډېږي وی سی آر نه په پیښور کې په مای نور وس نه رسی ځکه چې دا خزو ته ترکي اسپې ترکي اسپې ورته او انبر سرای میخي ورته نو نور وس نه رسی دا وس رسی چې بیتګر بلا نور خزو په سلګیا دي او خپل لونه په کالج کې سبق وي او خپل لونه چې ده خزي سر کټ کړی دي ورستونه نو خزي راشي منکره چې راشي چې داسې زما خزي ته وګوري زما لور دا غي ته وګوري انګور ته وګوري هاي وي دی خدای تباہ او بربادي کوم ته خو خزو داوي مال ورته غمه مکو کبه می پرې خوای نو زبم د سړی زوی راشي کولاو مټ خزي راولېږي زما کور وګورئ زما لور وګورئ زما خزه وګورئ که زما کور کې ټي وي او زما کور کې وی سی آر او زما کور
ویخته کټ کړي مونږه پریدي خلک یو دا شرمېدلی یم تاسو یې ایمان مونږه پریدیان سرونه نه کټ کړي شرمېدلو پریدم هم نه غلاو مټ راشي او ما وګورئ زما کور وګورئ زما ژوند وګورئ زما معاشره زما اولاد وګورئ که نوک ځای درته ښکاره شو پکې ټول نه نوځئ فکر مه کوئ تاسو خیال راغی دي خو مال تاسو به پرېږدم نه زه به تا پرېږدم چې ته د ډیوټۍ نه راشې او بیا لیډۍ لوبې لیډا په موټر کې ناستي ماشوم قلارې او لیډۍ د دکاندارانو سره انګتې اچي نو عزیزانو عرض مې دا چې د مرګ نه رستو د دې ښځې او دې سړي به دا حال وي پیغمبر علیه السلام په خوب دلیل قرآن وګورئ ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی ذبح کولو څه کړي خوب لید دغه وګورئ قرآن ویلي دي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اے بچیا ما خوب لیدلې ده چې زه تعالی لوم ته وګوره سوچ وکړه چې څه کول پکار زوی ورته سوي ماشوم بچی د لاس دولس وکړ ورته سوي او د پیغمبر خوب هم لا چرته دروغي ماشوم بچی ورته د پیغمبر خوب هم لا چرته دروغي قال يا ابت افعل ما تؤمر اے پلار الله چې درته سویلی زرا غکارو کا پلار د خدای درته ویلی چې زوی حلال کا زر کا بچیا تبسکه وإذا ستجدني إن شاء الله من الصابرين اے پلار زرده چې بیا بمو می مال را د خپل چړې لاندې صبر کوونکې تب مې علاله زب صبر کوم زب غږ نه عزیزانو ګډوره راغې ابراهيم عليه السلام زوی راو غردل ګرځه په ګوري فلما اسلم وتله للجبين اسلما اسلام څه ته وایي فلما اسلما وتله للجبين ارکل چې پلار او زوی دواړه د الله حکم ته گردن نهاد اسلما دمانه فلما اسلما وتله للجبين روای چولو پسینه ورته ګوډه کې خوا او په مړی ورته چاړه کې د سترګو پراب کې ګډوره د جنت ناراضي او د غخپو کې ګډوره لالیږي اسماعیل علیه السلام مخامخ ولار د چسترګې پرانیسته چې ګوري زوی ولار دی ګډوره حلال پروت دا ولي الله سوي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا مونږه आवाज وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې ابراهيم تا خوب رښتینه ک تا ته چې خوب کې څه ویلې شو باغې دې عمل کو هغه دې رښتینه ک دې خوب ته چې خدای رښتینه ویلي معلومیږي دا چې د پیغمبر خوب وحی د الله د طرف نه یې کني تاسو خیال راغی قرآن کې راځي یوسف علیہ السلام معصوم دی
خوب یې ولید انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اے پلارا بیگا میں خوب لیدلے دے خوب میں لیدلے سب بچیا یولس توری او نور او سپوږمۍ ما ته سجده وکړه پلاری ورته وی چې وی پلاره خوب ملي دلې چې یولس توری او نور او سپوږمۍ ما ته سجده کوي پلاری ورته څه وی لا تقصص رؤياك على اخوتك پام کوا بچیا چې دا خوب دی رونو تاونوي فیکیدو لک کیدا سفریب بدر ته جوړ کی رونه واورید ها ستوري ځان ته په سجده غورځي اوس پلار ته ځان نږدې کې او مونږ ته لري کې راځي چې دا لري کو د مخه رونه فریب جوړ کا د بوتلو کوي کې واچ چې کوي کې واچولو د په غاړه جامې ته وشلې د پاتک چک کې د غاړه کې یو تعویذ چې هغه کمیس پکې و چې آدم علی السلام د جنت نه راوته او چولې جبريل راغی کمیس پرانیستو ته اور واغستولو په کوي کې عزیزانو د یوسف علی السلام جګړه وا چې کوي کې څو ورځې تیرې کړې قافلې والا تیرې دا او دایره وېستو مصر ته بوتلو زلیخه وړاندې د خوب کې لیدلې او هغه خرید کو کې سړې روغدا خو چې چرتا اته ورځې ډیرای مو پانګو کې نواله بخلاصي زلیخه الله یو بل مزیدار قرآن کې دي چې نحن نقص عليك احسن القصص احسن صيغه پیژنې چرته طالبان درکشتا ها څه صيغه ده اسمه کم باب نه گڑے وڑے بنو ہے واورے مختلف آوازونه یہ خواو گرے جی عزیزانو دا یو بل ټکی ووري شرفاو کروماو باب افعال او باب تفعیل هم نامې در یاد دي خدا مې ووري پاغه خدای باورو کوي چې چا پیدا کړی چې صيغه او ترکیب او د منطق کلیات نه درتل چې 15 لکه کال لګي مولیان بنش دې خبره پوښي چې په صيغه او په ترکیب نه پوي دی او د منطق قضیه نشوي جوړولې چې 15 لکه کال لګي مولیان بنش تاسو اورمبه کې شوق کوي چې هدايه وای مو دغه دا مشکات شریف ہے مو جلالین شریف ہے مو پلانې څنګه ډیر خسته ورته وي چې د دې کیسې مالک ډیر خسته و مزته کیسې تم خدای خسته و مالک څومره خسته و ټولې دنیا ته 100 درجه حسن راغله په 100 درجو کې 4.5 درجه یوازې د یوسف علیه السلام زمرا حسین زلیخا دا صحبہ لیوانے قرآن ویلی دی قد شغفها حبا
قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. बिजली और जनरेटर फर्क قد شغفها حبا. هذه الكلمات ترياق مجرب للحب. اسمعوا يا حضرات طلباء الكرام، هذه الألفاظ ترياق مجرب إن تطيقوا. فهمتم؟ قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دارنگ صاحب قرآن کی راضی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کوٹا کے گیر ورتے سنگ چل کے یوسف علیہ السلام اللہ اکبر ہوئے پر دروازہ اور منڈی ارے دروازے تب ورتے دروازے میں ورتے کھلاوے دے. آخری دروازہ چرا ہوا تو لمن نے اونی وہ لمن پہ وشلو انت عزیز مصر د زلیخی خاوند ولا ویل داولی قرآن کې راځي چې زلیخی ورته وی چې سبکه داغه سړی سره چې ستا کور والا او د پاره سو خاين وي هغه ونی و جیل کې واچو چې جیل کې واچولو دا بیمار شو. ډاکټر راغی د وزیر اعظم خزا و صاحب ډاکټر راغی. تاسو خیال وکړئ زمونږ په دې ملک کې چې وزیر اعظم شي یا صدر شي یا د لوی لوی دغه شي دا سپیشلیستان چې دي دوی بیا په خپل سپیشل ډاکټرانو کې وایي. تاسو پوه شئ نو داغي ک انګه واچین دی ورمنډي وای کپوزه راو بیگی کړه پس خو څه چل خواري ستاو زمانہ خو چې لاس راوړي 100 روپے ورک جلاس اریان پدې چې دا سپیشلیستان هغه سره زوی او بچي مور پلار رور خزا لور دا ورولي چې څوک د 15 روپو ورځې مزدور وي په سرکونو. حاجی ما ته ګوري ما آپ 100 روپے د کم ځای نه ورته اب کم ځای نه 100 روپے او بیا د 200 روپو ورته دارو دي کیږي. بس زمون خار کې ډاکټر دی زه خو چې کله ډاکټر ته ځانو خم انا نه ورکو انا ډاکټر ناصر یو ځل وکړه ما مال څومره فیس کیږي ویلې 50 روپے مال انم نه در کوم چې څه دې ما کې را زیات کړی او واپس واله ما کې دې څه شي زیات اغاړو خان دي نډر غو سناک سره په دغه ورځ یو خان ما ته چې کله بیماری کې بیا راځه زبرداسي ګور مال ګورم زما په دې ملک دا حق نشته. اسپیټال کې کزه کمرې کې شپې تیر کې ماننا باندې درکو دا اسپیټال ستاسو د پلار دی لیډر ریډینګ څوک انګريز جوړ کړو او فیس په عزت تعالی درکو ټیک په دې ډاکټرانو ځان ګوري او نه مور تاسو پوه شئ یو حال دی ډاکټر راغی زلیخا بیمار نبض ګوري د وزیر اعظم بیگم ده زلیخا ورته وی سره بالین مل برخیز نادان طبیب اثر بالین مل برخیز نادان طبیب
دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست. لرشا اغا بیماری ما ته د عشق دا ستا په دارو دا نه جوړي. بیا وی کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان نمی بینم. کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان. عزیزان، یوسف علیہ السلام په جیل کې دی، دا بار لیونه سبم صرف گوما. یوسف علیہ السلام جیل نه راووتو، تقاضا دا ما ته ګوري نه فلان دی جنکای راوسته چې سیلاج راته وخی چې د ما ته خالی خو ګوري کړ. د مینې تقاضا بلې تاسو مونږ په مینو څه پوهیږو. د مینې تقاضا دای چې تمام تن میں درنجو پسی روڑوے، تمام تن میں درنجو پسی روڑوے، خوب ماد تورستر گویو نظر وے. دل سو دے بزمال در معلوم شی کتما غند بی دل لوز دل بروے. بیشک تقاضا دادا چا سی دی اوزلی چرتا ما تا وکتے نو بیا کدرنجو غند زوڑش بیم فکر اس لکه صحابو بسردار کونین توی تور جباو تور پٹکے یورز اغسطے پا منبر والا داسی چوکت ورته لره جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر. ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی، یکی چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر. تاسو خیال راکړئ. نو عرض میں داو چې د عشق تقاضا داو چې نه کوي د مصر ټولې راوغوښتې چې څه چل راته وخت اغی ناستی دی روٹائی خوری او دے پا حمام کی جوڑ. اللہ کو چراوی وستو ایلے چڑے او مالٹی لاس کے ورکڑے وے چراوی وستو دلے اوکتا غی ٹولی جنکو خپلے گوتے غسی وے دا آغا یوسف تے چی تاسو پی زباد نامہ کرے چی زلیخا پا خپل غلام نے مور بیوی چی بچی او دی شرمولم دا مصر خزی تانی را کئی چی لردی پا غلام میں لدا. زلیخی بورتا سوی زلیخی وی موری مکرماتا دا خبر نوری واک زمان دے پلاس واک میں دبل دے زوی وڑے دے لما تشم گوگل دے. کئی شکوئی دے مولانا روم نے چاہتا پوز کو چی عاشقی سے تا ہوئی اگر تل عاشقی چیست بگو بندے جانال بودل دل بدست دیگر دادن و حیران بودل. رب بلور کے پخپل با بیڑگر دے اسلام مانام دادا اسلام وی دیتا چیڑ بلور کی او پخپلا بیزڑک گورا. یونیورسٹی کی میں تقریر کو لئے والک را پاسے دے ویجی دے اسلام دا سے سیمپل گوندے ماناو کی سیمپل سیمپل مال سیمپل ماناو کم ویلے مال ڈیرا سیمپل ویل ڈیرا سیمپل مال چی میمینا خدای پتا باندی پیدا کڑا دا سیمپل مانا چی میمینا خدای پتا باندی پیدا کڑا ترکما پہ غورس پل رضا کڑا دا سیمپل وچی پچا دی مینا پیدا شی خپل رضا با پریدی بیا بداگر رضا دا مسلمان قوم نن تباہ و برباد ولی دے
دعوت مینی د سردار کونین صلی الله علیه وسلم او رضا د شیطان کوي تاسو خیال را دعوت مینی د چا کوي او ګوري چا مولانا روم لیکلی چې یو جنې په لار روانو یو الک ورپسې شو الک ورته وی چې دی جنې ورته ولی ما پسې راځي نه ول ته زما خوخه ول ولی ول ډیره خسته ول ډیره خسته ولو ول زما یو بل خور ده کادي ولې ده بالکل بلې ونه شي امانم ډیره خسته ده دی ورته چا چرته ده تاسو اچھا ده دا جنې ورته چینه ارستو چې را روانه ده و چې دور په سیدا شي کتري دي جنې سره یو کوتا کو چې په دغه ځای والے نو بیا نور ځان ته وګورئ خپانه شي نو اسی په لار خو ډیر کاګه کینو دی خو چې په دغه ځای گزارو کوي بیا په اسمان ته نیولې لکه دغه کوي چې والے دې نو دا جنې ورته دا څه ودرې دا ورته وی گفت اے ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی ما تو گوری گفت اے ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی پس چرا برغر افغندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر ته چې په ما مینوي نو ما ته به دقت کړ دا د بې وقوفه شکار دی چې مین په یو ګوري بلتا داوه خو دې دا وکړه چې په تا مینې ما او چې زمانه د زیات حسن دی ور دی بیا زما خور ته کتل ما خبره پوهېږئ نو عزیزانو مونږ ځان ته وګورو چې مین په چایو ګورو چاته داوه د مینې چا سره دا دړه مینم چا سره مولانا روم وایي بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چکار دارد بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا قسم سینه میں وشلاوا زړه می بار راو باسا بیا می زړه سیره کا دنه پا نقطه کې وګورا کې درون خانه تو دیګره چیکار دارت اے الله زما خوستا کور دې نستا په کور کې د بل چا سکار دې چې دنه ناراش تاسو خیال راځي زما عزیزان عرض داو کامیاب هغه قوم او هغه خلقی چې د چا زړه د خدای او د محمد رسول الله د مینې کول د چا زړه د قران او د حدیث کول وي د چا ایمان قران او حدیث وي د چا معمول قران او حدیث عزیزان یوسف علیہ السلام د زمانه انقلابات لاندې باندې ها د مصر وزیر اعظم رونو باندې قات راغې رونه غلې پسې ورغه مصر ته غلې ولا یوسف علی السلام ورکړي پتا یې ته دا نو چې دا زمونږ رور یوسف ته ځکه د په مخ باندې قاپ پروتو پیجندوی نه ولکه تاسو پلار وې زمونږ پلار یو رور زمونږه اشرمخانو خړلې نو پلار ماغه پسې په غم جړه سترګي ختم شي وې خدا تاسو چې دوباره راځي پلار او مورم ځان سره راوړي وی جی هغه نا روند نشی راتله نو یوسف علیہ السلام هغه کمیس ولا ورکو چې کوم پلار ورته تعویز کړو وی دا کمیس والی چې ورشي او د پلار په سترګو ورواچو نو به بیناش نو بیا ځان سره راوړي رونه د مصر نه کنعان تر روان دي درې ورځې مزل پاتې دي یعقوب علیہ السلام وایي چې اجدو ریح یوسف د یوسف بوی راځي ماته خلق ورته دا سوي لګي یوسف بچرته شرمخانو خېټه کې پروتي ته وی خار چې درې مورز زمونه وروته ده کمیسه پسترګو ورواچلو فرتد بصیرا سترګې دواړه بیناش چې بیناش وي زمونه ته وي ورته وي چې پلارا
یوسف داسې د مصر وزیر اعظم دی او ته غوښته پلار مور یو لسرونه دا ټول روان شو مصر ته یوسف ولا لارې تراوتو چې لارې تراوتو جبريل راغی ورته چې الله وی چې په تخت کې نه چې استا خوب رښتیا شي چې دا یو لسرونه او پلار او مور درته سجده وکي او استا خوب رښتیا شي د په تخت کې نولو یو لسرونه او پلار او مور ورته تاسو خیال راغی جی عرض میں داو چې خوب د پیغمبر چې دی او وحی وی د الله د طرفنا د قبر متعلق د پیغمبر خوب په ویخه روایت قران کې راغلي دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون څنګه دې په وګورئ دا طالبان حضرات يرزقون څه صيغه ده مضارع مجهوله يرزقون کتا سو خیالو کې په صيغو کې ماضي حال استقبال مضارع کې حال او استقبال دواړي الله فرمای چې کوم خلق د خدای په لار کې مړ شي دي تمړه موي د مرګ نه بعد وی ته په قبر کې يرزقون دا معنا مضارع کې که خیالو کې استمراري اوسم رزق ورکړل کېږي او تر قیامت په قبر کې ورکړل شي زما په دې خبره پوهیږي نو قران او حديث دواړه گوادي د قبر په عذاب باندې اسلام دا هم رسول دی مذهب دا هم رسول دی رسول صلی الله علیه وسلم جنوه ایمان بنوه مذهب بنوه دین بنوه اسلام بنوه ٹھیک اصل شے اگر ذات اقدس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا سخیالو کے تاسو پدی جلسوں کی چیئرمین صاحب ناو رہی صداقت صدیق که رسول نوے نو صداقت دا صدیق بوے که رسول نوے نو عدالت دا عمر بوے که رسول نوے نو حیا دا عثمان بوے که رسول نوے نو شجاعت دا علی بوے که رسول نوے نو شہادت دا حسین بوے تاسو خیال رہا رسول دا منبع دا دا صداقت ہم دا شجاعت ہم دا حیا ہم او دا شہادت کہ حسین ننزا شباب اہل الجنہ ورطوین صرف وجہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ٹھیک ہے کہ ابو بکر صدیق وین صرف ذات اقدس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عزیزانو کا رسول نوے دا ایچ بدل زما ابل ورس پاڑ چنار کی او خبر ہو ماوی چی زمون ابو بکر صدیق رشتہ دار نہ دے دا کلیم نہ دے دا وطنم نہ دے یو رشتہ ممور سر نشتا صدیقیوم نے ہاشمیوم نے فاروقی ہم نے بنی ہاشم ہم نے حیدری ہم نے یو نے لیکن ابو بکر نے خواہ والے دے زکا چی دے خواہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا علی سر یو رشتہ زمانشتہ خواہ میں والے دے زکا چی دے خواہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अबू बकर यकसू अली एक जानिब, अबू बकर यकसू अली एक जानिब, खिलाफत को घेरे है बासत सफाई। सड़ी तोप ज़दा कई कराची में क्या कराची ऐसा कोई सड़ी तोप ज़दा कई। अजीजानो अर्ज दाओ कि मंशा द दीन और द ईमान ذات अक़दस द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल रातल दुनिया ता दादा से शेव लक एकदम त्यार की द 1000 वाट बल्ब बल्श बिया पदगा त्यार की एकदम रणाशी। दो किस्म मखलूक, यो मखलूक दासे दे चरणा उगूरी नुजान पे सती की, यो मखलूक दासे दे चरणा उगूरी रणाई नजर न ले। अबू बकर उमर उस्मान अली दादासियू चरणा द रसूली उलिदा नुजाने पे द पतंग बुंदे कुर्बान। अबू जहल अबू लहब वगैरह दादासियू चरणा उलिदा द खापेरा करूना नजर बिल्कुल न लगे। तासु ख्याल रख नु अर्ज में दाओ कि कुरान करीम फरमाइली दी चिराग तासुता यो नूर अगद है चिकम नूर बरेलियान हजरात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अजीजानो रसूल दासी नूर नौ लकदा नवर दकदा स्पोगमय लकदा स्तूरी लकदा बिजले लकदा लाटेन लकदा दीवा दा नूरुना इच्छे न दे द रसूल द बशरियत को मुकाबला की। तासु ख्याल रखी तो खुदा कसम दा टोल नूरुना दा बद पैगंबर द गुते पर इशारा बांधे द आसमान नज्म के तरफ लो ब्याबत दा नूरुना खादिमानु द ज़ात अक़दस द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हम यो ढोंगो चिपदे मुल्क की मचाव शवो यो खास पॉलिसी लांदे चिदा देवबंदियान की दी रसूल नूर न बनी जवान रसूल नूर दाद खुदा टोले खुदाई नूरुना द रसूल द खपो द खावर बराबर ने यो लक सलीरी जरा पैगंबरान दासी गरम लक कसीदे बुर्दे वाला वेली दी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिन अलबहरी औ रशफन मिन अद्दियमी। यौलक सलीर जरा पैगंबरान ढोल पर दरबार द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरखास्त कई सोई वो या रसूल अल्लाह दख्पल इलम द दरियाब नहा यो लपखु मुंगलम राका या रसूल अल्लाह का लपनवी नु यो सांस के खुमुंगलम राका कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिन अलबहरी औ रशफन मिन अद्दियमी। जाअत लिदावतिहि अलअशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
دا قصیدی برده مصنف فالج والے دا ذات اقدس پشان کے او پا عشق کی او قصیدہ جوڑا اس عشق خو مونگا ڈو پی جنونا مونگ چه عشق ناموالو چه شیطانت طرف تم خیال لاش تاسو خیال راہی عشق چه ٹولو والی تاسو گورا پڑھے لکھے خلق مونگ ہو پڑھا لکھا نہیں دا انگریزی خوان تا پچ خپلو کی کینی وی مونگا دا پڑھے لکھے چیو کا نا وی دا بجلیگر مولا پڑھا لکھا نا مولا دے حلکہ دا مولانا دا مولا دے دوی پڑھا لکھا آگا چاہتا ہوئی چی دا غوی متیاز چالا ڈیرے ہوئے انگریزی او گورے غوی چی متیازی کئی پلارا دا سے انگریزی او گورے او دا غوی متیازی او گورے واللہ یو برابر تاسو خیال رہا نو دوی پڑھا لکھا آگا چاہتا ہوئی چی چالا انگریزی دے رورزی زب پڑھا لکھا آگا چاہتا ہوئی ما چی چالا قرآن دے رورزی پڑھا لکھا آگا چاہتا ہوئی ما چی چاہتا حدیث دے رورزی آگا خلق پڑھے لکھے ندی زا انگریزی خوان تا دا سی شیویم لکا ترکان جولا قصاب کنا جی ارے والا دا خو یو کسب دے روٹائی گٹلو دا پارا ازدہ کڑے دے کیا نمرا دے علم قرآن توئی علم حدیث توئی پڑھا لکھا عالم دا قرآن و دا حدیث توئی پڑھا لکھا انگریزی خوان و جغرافی لیر والا تنو علم کو قرآن قربان دا آغا چانا چی چانا دا خدای جب ورد تا آغا تریبان کتا فخر دا انگریز پا جبا کئے دا فخر دا خدای پا جبا کو کتا فخر دا پیرنگی پا پتلون کئے دا فخر دا محمد رسول اللہ پا پرتوک کو کتا دا پیرنگی لباس خوخت ہے زما آغا شیخ وقت ہے چکم پیغمبر خوخت کرے پرتوک تا عربی کے سراویل ہوئی پیغمبر پا 100 روپے پرتوک اغسط ہے او دا سیولی ہو سب شاکا نمڑا ورک غرم پرتوکی تاس واغستو او وینیو صحاباو تیوئے وی دیتا او رئی دا دینا بہتر لباس بل نشتا زکا چی دے کے ستر دیر پردہ پکی دیر آرغا لباس دیر آلا دے چی پچا کے پردہ دیر زمون پڑھو لکھو سورزی دا امریکی تقلید کولو دا لیونی دل ترازی دا حفیظ آغی پتلون بدا سے چی ہر زیب پک اخکاری دنو دوی ماغا سے دے جیم پتلون جوڑ کر راخ کلے لکا دونلی سٹوپاک رستو با یو طرف تطلق مخیب اے شرمی دلو تاسو پڑھا لکھے پڑھا لکھا دیتا ہوئی چی دا میلوگانو سری پریخے سرونو تے اگو رئی لکا چرگ نہیں چی لکئی ویس شرمی دل پڑھا لکھا اگا چاہتا وئی چی دچا سرد محمد الرسول اللہ غندوی پڑھا لکھا اگا چاہتا وئی چی دچا لباس دا محمد الرسول اللہ غندوی پڑھا لکھا اگا چاہتا وئی چی دچا نشست و برخاست دا محمد الرسول اللہ غندوی دچا خوراک دا محمد الرسول اللہ غندوی دا جناب رسول اللہ یو تالیو دمرلوی تالیو چی سلورو کسو بوچتول دا لرگی جوڑ شوی دمرلوی یا رسول اللہ
ولوی زکه جوړ کړي چې په مجلس کې چرته یو مرګره رانا بهر پاتې نشي بیا روټای به خوړم ما تکړی روټای لاندې به د اوربشو روټای ما تکړه او په د پاسه به د کدو یا د غوخي خوروارا واړو لا یا رسول الله دا روټای ول بفضل العائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام